پوښتنه کړې ده چې د ضرورت نه بغیر په بوټانو یا چپلو کې مونځ کول دا څه حکم لري؟ آیا دا کار جایز دی که جایز نه دی؟ جواب دا دی چې په بوټانو او چپلو کې مونځ کول د سنت عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی چې تاسو د اهل کتابو سره مخالفت وکئ. صلوا فی نعالکم، په خپلو چپلو او خپلو بوټانو موضوع کې مونځونه کوئ. که ضرورت وي که نه وي نو خلک یې که څوک یې کوي نو کولی شي، لیکن د امر دپاره د وجوب نه دی، ځکه چې نبي علیه السلام عام طور منځونه بې چپلو کول، کله کله یې پکې کړي دي، خو که څوک یې کوي نو کولی شي ولو که ضرورت نشته دی. لیکن موږ او تاسو به د جوماتونو کې ځکه نه کوو چې جوماتونو کې فرشونه دي، قالین دي، دا ځای کېږي او نبي صلی الله علیه وسلم د مال ځای کولو نه منې کړې ده. نو کله چې جومات ته نوځو، کارپټ دی، قالینه ده، نو باید په دې باندې چپل ویستلی شي او همداسې بې چپلې مونځ ځکه خرابېږي. خو کله که نه خرابېده یا همداسې ځمکه ده، ولو که ضرورت نه شته دی نو چپلو سره مونځ کولی شي. د سنت عمل دی او ثابت عمل دی. السلام علیکم.